سیکل واخله ښه هغه هر پلی پلار سیکل اخیستی دی سخت ورته خفه کېږم ځه ورکه شه ته پسې یې او دا مونږ پسې یو بیا د سایکل نوم وانخلې ګنې سمه دې وشرحوم ځه څومره سپېره سړی دی دا لا څنګه کروړپتی دی د ده خدای په دې ټول مال دولت اور پورې که خپله ماشومه لور یې په سایکل پسې وجړوله دی خدای په دې ډمډمارو مچو وچې چلی که تازه ګل لالا سخته غلطي مو کړې ده که نه سم دوکه شوي یو غټه بوساړه مو په چرایز ټوپک خطا کړې ده ته ګله ولې څه چل مو کړی دی خیر خدای که نه لالا چاله چې مو د کاروبار دپاره 10,00,000 روپۍ ورکړي دي هغه خو سم سپېره او لالچي دی ساده ګله حاجي برهان شاه خو بد سړی نه دی بد سړی نه د خره سر هغه خپله ماشومه لور د 500-600 روپو په سیکل پسې په سرو سترګو وجړوله نو ما او تا ورته سخکټ جنجال مو ځان اړولی دی هوښیاران وایي اول ونه ګوره بیا یې سوري دی نه نو څه به کوو د دې کشالې سره الله دې راباندې خپل خصوصي رحم وکړي نو زما نوم برهان شاه دی د ځان لپاره خو زه برهان شاه یم خو د نورو خلکو دپاره بحران شاه یم په سچل ول مې بینک بیلنس 2 کروړه کو د ګل او تازه ګل دا 10,00,000 روپۍ پې د پاسه ډېر ښه نصیبه وخت تېرېږي نو دومره مې دولت لکه د ساده ګل د وجود غټېږي د ګل او تازه ګل د دوی کار اسان دی اجرتیان شته په 10,000 روپۍ به د دواړو نه غپ وباسي اډو پته به یې ون دغسې مې ډېر ګوټته کړي دي ساده ګله نوم خو دې ساده ګل دی خو نور خو ډېر هوښیار یې دې برهان شاه ته خو څه سبق وښیه که نه یار په دې خبره خو د څو ورځو نه سوچ کوم چې ده سره څه وکړم هسې په ذهن راځي چې وسپنه په وسپنه ماتېږي لالچي په لالچ وهلی کېږي ښه سوچ دې کړی ساده ګله منم دې الله دې پکې زموږ دپاره خیر او برکت واچوي او د برهان شاه دپاره دې پکې خدای قهر او غضب واچوي حاجي صاحب ابادي دې شروع کړې ده جوړ ساده ګله یوازې دلته نه لس ځایه ابادي روانه ده هغه سیټ حاجي صاحب خلیلا په 1,00,000 پسې میاشت بس 1,00,000 روپۍ ګټه راکړه ډبل منافع نه مړه رښتیا وې دا دې خدای ووایي صاحب ما دې لالا ووایي لالا څومره به ښه وې چې دا ژبه دې ننښتې چې الله خو دې صحیح ویلی شوې خو ځه په دې کې به دې خیر وي د الله په ټولو کارونو کې حکمت وي د ګله سړی راته ښیه سړی کوم سړی سیټ حاجي صاحب که نه حاجي صاحب سیټ حاجي صاحب د دیندارو او نیکانو خلکو سره کاروبار کوي د ګناهګارو سره نه ولې زه درته ګناهګار ښکارم شمبخشو صاحب زه ښه نیک پرهیزګار روژهدار او منځګزار سړی یم او تا ته خو پته ده که نه چې حج مې هم کړی دی زه ټیک ته حاجي صاحب دا ځل په دې میاشت کې به درنه 10,00,000 روپۍ واخلم او په بله میاشت کې به بیا ګورو ښه حاجي صاحب دا واخلی 10,00,000 روپۍ ټیک شو جي حاجي برهان شاه صاحب واخلی تاسو خپلې 15,00,000 روپۍ 10,00,000 ستاسو خپلې او 15,00,000 پسې ګټه حاجي صاحب ډېر ښه نصیب او بختور سړی د هېڅ چا پیسو هم اوسه پورې دومره ګټه نه ده کړې سیټ حاجي صاحب په خدای به شي او په تا به شي واخلی رانه دا ځل 2 کروړه روپۍ خیر دی حاجي صاحب ګزاره کوه 1 کروړ دا ځل راکړه نورې به بیا شي نه جي مهرباني وکړئ واخلی رانه پیسې ماښام دی بانګونه وایي واخلی رانه دا پیسې ښه ده نو چې ته وې چې واخله جو راکړه نو بچی د لوی شه په ژوند دې برکت شه
هر غم دې ورک شه الله دې د پیسو نه ډک ستا دا صندوق کا اوله واخلئ دا خپلې 10 لکه روپۍ ښه ډېره مهرباني حاجي صاحب ډېره مهرباني الله دې په ژوند کې برکت واچوه نغدې چغدې 10 لکه روپۍ خبرې هغه برهان شاه حاجي صاحب خو قرضدار دومره وهلی دی چې سم د بوسو سخی ته جوړ کړی دی ډېر قرضدار یې هم تنګ شي ساده بله نو څه وکړي تاسو خپې ورله چورلټې ماتې کړې دي اوس په هسپتال کې دی مازغی خراب شوي دي نه مري او نه رغېږي ټول جایداد یې قرضدارو خپلو کې تقسیم کو هغه بچي خوارانې در په در او خاورې په سر دي 10 لکه 15 لکه 2 کروڑه 9 کروڑه نه 12 کروڑه نه که نه اخو ګڼ کپو هر څه یې وتښتول هر څه یې 11 لتې 14 څپېړې 2 لاسونه یې راله چورلټ مات کړي خپې راله چورلټې ماتې کړي سر یې راله 15 ځایه مات کړی چا وی چې بحران شاه لیونی شوی دی کله یاداشت ځي او کله راځي کله جاړي او کله خاندي چې کله یاداشت لاړ شي نو روغ شي چې کله یاداشت راشي نو لیونی شي لالا هغه ماشومې له به سایکل هم واخلم چې خوشحاله شي د خدای د رضا دپاره او ورله به خیرات او زکات هم ورکوو د دې خوارانو څه قصور دی ای زما خدایه د دې ماشومانو څه قصور دی چې سختې پې تېرېږي د پلار د لالچ سزا دوی ته ولې میلاویږي خو نه که نه ساده بله الله به ستا امتحان څنګه اخلي تاله پکار دي چې د بېوسو مرسته وکړي نن سمه خوشحاله یم ساده ګل ماما راله ډېر ښکلی سایکل راوړی دی الله دې خوشحاله کړي زما د پلار سوچ د ساده ګل ماما په شان کې نو بیا دې خدای هله د هسپتال نه را روان کړي دا ساده ګل په غریبۍ کې ګوره څومره خوشحاله زندګي تېروي ښه مطمئن دی د الله په ورکړه ډېره شادابه زندګي تېروي کوي د بېوسو غریبانو مرسته ځکه خوشحاله زندګي تېروي ځکه خوشحاله زندګي تېروي